ها در شروع کوو د کور پیج نه. کور پیج موږ سره تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي ښه، یعنې د کتاب لپاره یا چپټر لپاره موږ سره تیار جوړ پوښونه دي، دې نه تاسو استفاده کولی شئ. دا د هر سایز لپاره جوړ دي. فقط اضافه کوئ دلته اوس موږ سره ډاکومنټ ټایټل دی، د خپل راپورټ لپاره یو ټایټل ورکړئ. دلته فرض مثال ما کې چپټر برابر کړی، زه ورته لیکم ما سره چپټر د څه دی؟ فانډامنټل of computer. وشي دلته سب ټایټل لیکم، فرض مثال پښتو کې لیکم د کمپیوټر اساسات یا د کمپیوټر بنسټیزه زده کړه صحیح شو. دلته موږ سره تاریخ راځي چې په کوم تاریخ فرض مثال دا کتاب جوړ شوی، ورته ما په ټوډے نن ورځ تاریخ باندې. صحیح شو، دلته تاریخ راوړو. دلته فرض مثال موږ سره څوک چې لیکي د هغې نوم دی، د لیکوال نوم راځي، او ورپسې دلته د کمپنۍ نیم راځي. فرض مثال زه دا کتاب جوړوم، کوم ځای لپاره جوړوم؟ د کورس لپاره. دلته زه لیکم نوی نور educational center. پوه شئ؟ دا موږ سره دا برخه شوه. ښه، د دې نه وروسته موږ سره بلنک پیج دی. بلنک پیج څه کار کوي؟ ځینې وخت موږ سره بلنک پیج ضرورت کېږي. فرض مثال زه دلته راغلم او دلته /RND قوسلات بند انټر، دلته موږ سره یو پاراګراف راغلم. اوس زه غواړم د دې پاراګراف نه مخکې موږ سره یو پیج راشي، خالي صفحه راشي، یا د دې نه وروسته زه یو صفحه غواړم. فرض مثال ګوره دا اوس دلته موږ سره بله صفحه نشته، شته دی؟ دلته زه صفحه اضافه کوم دیجي نه، بیا صفحه څه شوه؟ اضافه شوه که نه؟ نو دا اوس که تاسې بېرته له منځه وړئ دې صفحې ته به راشئ او بک سپیس بټن به ووهئ، صفحه خپله له منځه ځي. صحیح دی؟ بل موږ سره پیج بریک دی. ګوره بلانک پیج او پیج بریک لږ فرق لري. ښه، ګوره که زه دا بلانک پیج ووایم، زه دې ځای کې ولاړ یم، ښه، د دې دا سایز به زه لږ زیات کړم، زه دې ځای کې ولاړ یم. صحیح دی؟ او ما بلانک پیج ووالم. دلته موږ ته څو صفحې ایجاد شوې؟ یو صفحه ایجاد شوه او زموږ معلومات چېرته لاړل؟ دې صفحې ته راغلل. صحیح دی؟ که زه اوس فرض مثال دلته ودرېږم چې تاسې زه صحیح پوهېږم او بلانک پیج باندې مې کلیک وکړم، ګوره زموږ معلومات چېرته لاړل؟ دې صفحې ته نیم لاندې، او منځ کې څه راغله؟ خالي صفحه راغله. خو زه نه غواړم چې دا خالي صفحه راشي، زه یم دا زما معلومات دې لاندې لاړ شي خو خالي صفحه دې نه راځي. د دې کار دپاره زه راځم پیج بریک ته، چې دلته موږ سره یو بریک واچول شو، یعنې وقفه واچول شوه. دلته یې بریک واخیستو، دلته موږ سره نور څه نشته دی او معلومات لاندې لاړل. صحیح شو؟ ښه، ټیبل کې لږې خبرې پاتې وي چې موږ بېکار نه و کړی. ګوره یو خو ټیبل موږ دې ځای نه ډرا کوی شو، بل موږ ټیبل د انزرټ نه ډرا کوی شو. انزرټ کې مو ورته لیکل چې موږ سره څو کالمې دي. صحیح دی؟ فرض مثال موږ سره 5 کالمې دي او 10 روګانې دي. صحیح شو؟ دا فکس ویټ څه معنا؟ یعنې موږ خپله ویټ ورکوو، دې کالمو ته خپله ضخامت ورکوو چې څومره فرض مثال ورته 2 سانتي متره دي. صحیح دی؟ او اوټ فټ ټو کانټینټ که چېرته دا انتخابي دا څه کار کوي؟ دا نظر محتوا ته خپله جوړوي چې محتوا سایز زیاتېږي، کالمو سایز هم څه کېږي؟ زیاتېږي، پراخه کېږي. او اوټ فټ وینډو څه کار کوي؟ نظر صفحې ته را برابروي. دا اوس ما فکس کالم ویټ کوم. ها، ریممبر ډایمنشن فور نیو ټیبلز، د دې نه هدف څه دی؟ یعنې که دا چېرته انتخاب شي نو که زه آینده کې بیا یو ټیبل راخلم نو همدا ډایمنشن به یې په یاد وي. دا څه چې ما دلته ورکړي که نه همدا به یې په یاد وي. ګوره دلته ما ټیبل دا مې رسم شو. صحیح؟ لاندې راغلم بل ټیبل رسموم، دوباره راغلم انزرټ ته، انزرټ کې لاړم انزرټ ټیبل ته. ګوره هماغه شیان دي که نه؟ کوم معلومات چې ما ورکړي هماغه معلومات. پوه شوې که نه؟ دا موږ سره دا برخه شوه. د دې نه وروسته راځو کار کوو په ډرا ټیبل. دې باندې خو ښه تفصیلي کار کړی. او بل کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل، دا څه کار کوي؟
دې باندې فکر کوم کار کړو. دلته راغلم آی ډي مې ولیکه، بیا مې کامه ورکړه، صحیح دی. نیم مې ولیکو، بیا مې کامه ورکړه. جاب مې ولیکو، بیا مې کامه ورکړه. سیلري مې ولیکه، صحیح شو. دلته ما آی ډي 1 ولیکه، کامه مې ورکړه. نیم مې څه ولیکو؟ علي مې ولیکو، بیا مې کامه ورکړه. جاب مې ډاکټر ولیکو. سیلري مې څومره ورکړه؟ 50,000. بیا مې دویم نمبر آی ډي ولیکه او دلته مې نوم وحید ورکړو، وحید. او دا فرض مثال موږ سه انجینر دی او معاش یې څومره دی؟ فرض مثال 15,000. صحیح شو. اوس زه راځم دا دواړه انتخابوم، دا درې واړه مې انتخاب کړل، درې واړه روګانې مې انتخاب کړي لاینونه. او دلته راغلم ټیبل ته، ګوره دا اوس فعاله شو، مخکې غیر فعاله و، پام مو فعاله شو. نو دلته ځای باندې زه کلیک کوم. دلته ما ته خپله وایي نمبر آف کالم وایي. تاسو د کالمو نمبر څو دانې دي؟ 4 دي. ګوره 1 کالم، 2 کالم، 3 کالم، 4 کالم. او نمبر آف رو، نمبر آف رو موږ څاپېله 3 دي، 1 رو، 2 رو، 3 روګانې. دا ګوره که چېرته دا پاراګراف انتخاب شي، صحیح دی، یعنې موږ یو پاراګراف دی دا، یعنې موږ دا جداوالی د کالمو ترمنځ د څه په واسطه راوستی دی؟ د کامې په واسطه. که چېرته تا د انټر په واسطه راوستی دا انتخاب کوه، که چېرته د ټپ په واسطه راوستی دا انتخاب کوه. ګوره زه چې دا ټپ انتخاب کوم که نه، دلته اوس نمبر آف کالم څو راغلی؟ او که زه چېرته کامه انتخاب کوم 4 صحیح دی که نه؟ اوکې، صحیح شو. دا ټیبل شو موږ سره. بله خبره که چېرته د کامې پر ځای موږ یو بل څه استعمال کړي، زه به هلته راشم ریپلیس ته، او ریپلیس کې به زه هلته کامې پر ځای څه ورکړم؟ فرض مثال یو حرف به ورکړم، دا هم ځینې وخت استعمالېږي. فرض مثال ټي حرف ما ورکړو، ټي حرف د ټولو کې مشترک راځي. ښه، زه به دا ریپلیس آل کړم. ګوره یعنې تاسې داسې هم کوی شئ. ښه، د دې ټولو ترمنځ ټي حرف څه دی؟ مشترک دی. زه به راشم دا به انتخاب کوم مکمل، بیا به راشم انزرټ ته، انزرټ کې ټیکسټ ټو ټیبل ته، او دلته به در کې څه ورکړم؟ ورته یم ټي حرف. دلته به تاسې فقط ټي ولیکئ، دا به اوکې کړئ. جوړ شو که نه؟ صحیح شو. دلته ولې 2 دانې کالمې راغلی؟ ځکه دلته موږ سره بیا ټي راغلی دی، پام مو نه و. ګوره دې چې کې دا ډاکټر چې دی موږ سره جدا شوی دی، یو کالم څه شوی دی؟ اضافه شوی. دا ځکه اضافه شوی چې ملته موږ سره ټي راغلی. داسې حرف به نیسئ چې مشترک وي او اضافه نه وي، په کلماتو کې نه وي راغلی. صحیح دی. اوس دلته دې کلمې کې ډاکټر راغلی او ځکه یې دې ترمنځ جداوالی راغلی. ښه، بل موږ سره ایکسل سپریډ شیټ دی. ځینې وخت کې موږ محاسبه کوو، صحیح دی. نو محاسبې موږ ایکسل کې ډېر تیزه کوی شو، په زر یې کوی شو. زه فرض مثال زه راځم ایکسل کې جدول جوړوم، او هغه جدول زه غواړم چې دلته ما سره راشي، ورډ پروګرام کې راشي. دا بې ځایه راوړم، دا به زه څه کار وکړم؟ دا به زه ډیلیټ کړم. دا جدول بې ځایه راوړم، دا به انتخاب کو او دا به ډیلیټ کو. څنګه نه ډیلیټېږي؟ ها، دا به زه کلوز کړم. لږ صبر ښه. ګوره دې خالي صفحه کې به یې راواخلو. راغلم ایکسل سپریډ شیټ دی. صحیح شو. دا اوس موږ سره داسې فکر وکړه چې ایکسل پروګرام خلاص شو. ښه، ایکسل پروګرام. دلته به زه یو جدول جوړ کړم. ګوره دومره غټ جدول زه ډېر کم وخت کې جوړولی شم، دې اندازه به زه زیاته کړم. دې سایز به لږ راکم کړم او دې اندازه به نور هم زیاته کړم. دا اوس دلته غواړم جدول جوړ کړم. دلته مې آی ډي ولیکو، دلته مې نیم ولیکو، دلته مې جاب ولیکو، دلته مې سیلري ولیکو، دلته مې اوور ټایم ولیکو، او دلته مې ټوټل سیلري ولیکو. ها، دلته به یو ډبل کلیک وکړو، دلته به ډبل کلیک وکړو،
او دلته به زه آی ډي 1 ورکوم او دلته به 2 ورکوم. ګورئ تاسې اوس دې ته دا 1 او 2 ما ورکړو که نه دا فیل کوم. دا کار موږ زاورد کې نه کېږي. صحیح شو. دلته راغلم نوم مې څه ولیکم واحد مې ولیکم. صحیح شو. او دا مې انتخاب کوم شیم بټن مې ونیو او لاندې بټن مې وواله او کنټرول ډي سره دا ډوپلیکیټ شو. ټولو کې ولیکل شو. واحد جاب مې ولیکو فرض مثال ډاکټر. صحیح شو. او دا مې شیم بټن ونیو لاندې مې فعل کړو کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ واخیستل شو. صحیح شو. او سلري فرض مثال ما د دې څو دی 50,000 دی او د دې څو زره دی 55,000 دی او زه غواړم دې ټولو ته خپله اکسل معاشات ورکړي نو دا به زه فیل کړم. نو اکسل خپله معاشات ورکړل. ښه دلته به ورټایم ورکړم دې ته به 1000 افغانۍ ورکړم او دې ته به 1200 ورکړم او دا دوه به مې انتخاب کړم دا به فیل کړم. ښه اوس زه غواړم د دې ټولو مجموعه راوباسم نو ورډ کې خو لږه سخته وه که نه موږ به بار بار فورمولې ته ورتلو هلته به م لیفټ لیکلو صحیح دی که نه نو جنجالي وه. دلته به زه فقط مساوي سم به ولیکم ورته یې جمع کړه چې شی جمع کړه دا دوه به انتخاب کوئ او دا قوس په دوباره بند کړئ انټر به یې کوئ د دې مجموعې راوباسئ صحیح دی. دا به دې چې نه راکش کوئ فعل به یې کوئ د ټولو به ورته راوباسئ. اوس زه غواړم د دې ټولو مجموعه راوباسم الټ او مساوي بټن واو د دې ټولو بټن مجموعه ما سره راوځي. دا ګوره دا یو جدول موږ جوړ کړو. اوس دا کالم موږ سره اضافي دی که نه دا کالم تاسې کوی شئ د دې ځای نه کم کوئ ښه د دې ځای نه که نه کېدو دې باندې به تاسې ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک هم وکړئ دې ځای نه کم کوئ. دا صحیح شو. ها دې کې بل موږ سره کویک ټیبلې دي. کویک ټیبلې تیارې جوړې شوي ټیبلې دي. فرض مثال دلته راغلم کویک ټیبل ته او کویک ټیبل کې ما یو جنتري انتخاب کړه. دا تیارې کلنډرې دي جوړې شوي جنتریانې دي ښه ډبل ټیبل هم پکې دی ټیبلر ټیبل هم پکې دي مختلفې ټیبلې دي پکې. دې کې اوس زما کوم ټیبل پکار دی فرض مثال جنتری والا دا به انتخاب کوم دا خپله راشي. اول تاریخ نه شروع نن څویم تاریخ دی نن 14 تاریخ دی نو 14 تاریخ موږ سره څه ورځ راځي البته غلطه جنتري ده مې میاشت ده جنوري فروری مارچ اپریل مې جون جولای. اوس خو د سپټمبر میاشت جولای میاشت سپټمبر ده صحیح دی. نو دا د مې میاشتې ده دا به تاسې یاد مند داسې کوم آپشن لري چې دا بدل شي او یک آپشن نه لري دا به تاسې خپل ایډیټ کوئ. فرض مثال دلته څه ولیکه د مې پر ځای سپټمبر ولیکه صحیح شو او دا نور تاریخونه هم سیټ کول دا هم سیټ کولی شي پوه شوئ که نه. یعنې دا تیار جوړ جدول دی موږ سره موږ به کې تغیرات راوړلی شو یو ډیزاین دی ښه د په همدې ترتیب نور هم دي د نورو کې هم تاسې تغیرات راوړلی شئ دا د پکاري نه ښه اضافه نه شوه کویک ټیبل ته ولا شو او دې کې ولا اضافه کېږي نه دا به یو ځل ختم کړو صحیح دی. اوس به یې دوباره ډرا کړو صحیح شو که نه بس بهتر دی. یو خبره بله پاتې ده سیف کولو دلته دي چې دا مونږ سیف کوی شو ښه دلته راځو سیف ته یا سیفس ته راځو صحیح شو او سیفس کې دلته براوز ته راځو او براوز کې زه غواړم فرض مثال دا ډیسکټاپ صفحې سر باندې سیف کړم دلته تاسې فایل ټایپ دا کوی شئ انتخابوی شئ. دې سیفس کې دلته نورې خبرې مونږ سره دلته ټولز کې مونږ سره نورې خبرې جنرال برخه کې دې نه به مونږ کوډ ورکوی شو فایل ته دا بیا وروسته وایو ښه دا چې پروګرام لږ نور مخته لاړ شي دا به وایي دې باندې کار کوم
فقط اوس تاسو یې سیف طریقه زده کوئ. فرض مثال دا غواړئ چې پی ډي اف سیف شي، نو پی ډي اف انتخاب کړئ او دا به څه شي سیف شي، تاسې سره پی ډي اف شي.